د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي او پاک نامه د هلمند رادیو قدرمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست د اونۍ بحث خپرونې ته. په نننۍ خپرونه کې تازه د پاکستان هیواد په جبري ډول د راستنیدل شویو کډوالو کورنیو سره د مرستو د هغوی د ژوند او ورته د ژوند د اسانتیاوو د برابرېدو په تړاو بحث کوو. په دې وروستۍ کې یو شمېر د اسلامي امارت اړوند د خیریه بنسټونه سیمې ته تللي او هلته د یادو کډوالو کورنیو سره مرستې کړي چې د هغو جملې څخه یوه هم د افغانستان میاشتې ټولنه ده چې هلته د دوی سره د خوراکي توکو ترڅنګ د هغوی د روغتیا په برخه کې هم خدمات وړاندې کړي دي. نو پر همدې مسله د دوه تنو قدرمنو مېلمنو سره بحث لرو. هر یو لکه د هلمند د سرې میاشتې رئیس مولوي صاحب فضل محمد فضلي صاحب او هلمند کې د پوهنتون استاد او جید عالم مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایي. مولوي صاحب فضلي که پیل دې وکړو چې تاسو بارمچي ولسوالۍ تللي وه، هلته مو سیمه د نږدې لیدلې وه، که د کډوال د دغه حالت په اړه معلومات راکړئ. الحمدلله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. زه هم په خپل وار ستاسي د هلمند رادیو ملګرو همکارانو ته او خصوصا میلمه جمهوري صاحب محترم ته او ستاسي د رسنۍ د طریقه ټول هیوادوالو ته خصوصا هلمندیانو ته هلمند ولسونو ته او دغه رقم ترڅنګ یې زموږ هغه مهاجر وروڼو ته چې هغه یا د ګردي جنګل د لارې یا د بولدک د لارې یا د ایران څخه زموږ هیوادوال ته په هیواد ته په جبري ډول راشړل شوي دي، ټول ته ستاسې د طریقې نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. الله دې وکړي چې ټول جوړ وروغسي. نو یقینا واقعا موږ ولاړو همدرد صاحب د نږدې مو دواړه ګیټونه زموږ هغه ولیدل چې زموږ ستاسې د برنچې په سیمه کې یو د عثماني ګیټ په نامه دی او بل د منصوري ګیټ په نامه دی. د دواړو ګیټو څخه مو لیدنه وکړل چې زموږ ستاسې مهاجر وروڼه هلته را اوړي روزانه د 15 کورنیو څخه شروع بیا تر 40 کورنیو پورې هلته روزانه دغه ځای څخه په جبري ډول را مهاجر کیږي، هلته میشتیږي. نو موږ یې د نږدې څخه لیدنه وکړل. واقعا دا خلک مستحق دي چې څومره زموږ ستاسې په وس زموږ په وس په توان کې هغه همکاري به ورسره کوو انشاءالله. د دغه راستنه شوو کډوالو د شمېر په اړه به تاسو معلومات نه وي رئیس صاحب، څومره کورنۍ تر دې مهاله پرې راغلي وي؟ په اصل کې خو دا پوښتنه چې ده دا له ریاست مهاجرین ته یا هغه چاته چې هلته ټیټابیس ورته پروت دي هغو ته راجع ده، خو دا زموږ د ښه هماهنګۍ په خاطر چې موږ د ریاست مهاجرینو سره او زموږ دا 7 کمیټې چې دي چې په راست کې 7 کمیټې دي او هره کمیټه 6 ریاستونه غړیتوب لري، نو د ښه هماهنګۍ په خاطر دا معلومات زموږ سره شته. موږ 483 کورنۍ د بارنچې د بارډر د خوا څخه مهاجر لرو. دا د اوس سلسله چې شروع شوې ده نه د تیر کال، او دغه رقم چې 2715 تنو ته هغه نفوس رسیږي چې دا پر دې بارډر باندې راوښتي دي. او د بولدک د خوا څخه چې راغلي دي 202 کورنۍ موږ مهاجر لرو چې د هغې خوا څخه راستنې شوي دي او هلمند ولایت ته راغلي دي او نفوس یې تقریبا 1,080 کسه دی. او دغه رقم د ایران د خوا څخه چې راغلي دي 90 کورنۍ هغه هلمند ته راغلي دي چې تقریبا شمیر نفوس یې 400 کورنۍ دي. په دغه تعداد روزانه ارقام لوړیږي، مهاجر را روان دي. نو زموږ د ښه هماهنګۍ په خاطر چې موږ ټول ریاستونه هماهنګي سره لرو نو په هغه شمیر تعداد هم راته معلومیږي. بله رئیس صاحب، تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ د څومره کورنیو سره مرستې کړي دي تر دې مهاله پورې؟ تقریبا موږ خو دا د ولایت په همکاري چې ولایت هغه حالتي اصرار غونډه راوبلل د مهاجرو سلسله چې شروع سوه، نو د ولایت مقام چې کومه غونډه رابللې وه بیا هغه تشکیل چې جوړ سو چې د شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس کوم طرز العمل جوړ سوی و، کومې کمیټې ټاکل سوي وې، نو پر هغه طریقه زموږ همغه کمیټې جوړې سوې. خو زموږ شتون یو څو ورځې هلته نه و، یوازې د استقبال کمیټه تللې وه، د هغو مقدار تقریبا ماته نه دی معلوم، خو موږ چې ورغلي یو د ساحې څخه د 414 کورنیو سره موږ هلته لاسنیوی کړی دي، د هغو سره مو کومک کړی دي، د هغو ته مو خدمات کړي دي. ډېره مننه مولوي صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. بیا مولوي صاحب محترم، د اسلام د نظره د کډوالو کورنیو لاسنیوي په برخه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ بسم الله الحلیم المنتقم والصلاة والسلام على من اوتی جوامع الکلم وعلى آله واصحابه ذوي القدر والهمم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. زه هم په خپل وار سره و قدرمن رئیس صاحب او تاسو د رادیو له طریقه څخه و ټولو قدرمنو اوریدونکو خصوصا مهاجرین ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قدرمن همدرد صاحب، د اسلام نظره د کډوالو او راستنیدونکو کورنۍ سره مرسته کول یو مهم انساني، شرعي او اخلاقی عمل بلل شوی دی. که موږ تاسو د مدني تاریخ ته ولاړ سو، موږ د دې لپاره ښکارا واضح په تاریخي په اصطلاح شرعي لحاظ باندې ډیر مثالونه لرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. قوم مطرح نه دی، جغرافیه مطرح نه ده، او په اصطلاح رنگ مطرح نه دی. نبی کریم علیه السلام مطلق چې څوک ځان مسلمان بولی د بل مسلمان ورور بللی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي یو حق دا دی ظلم به پر مسلمان باندې نه کوي. دی حدیث کې خورا ډیر شان ځایږي. ولا یسلم هو مفسرین حضرات فرمایي مطلب دا دی چې د سختی په وخت کې به مؤمن مسلمان تنها نه پرېږدي، چې کله مجبور سي او تنهایی یوازې بیکوري بیکسي باید تنها پاتې نه سي. او د ضرورت په وخت کې مرسته کول د اسلام له نظر څخه قرآن پاک د هغه صحابه کرامو صفت کړي په قرآن پاک کې چې کم صحابه کرامو خصوصا د مهاجرو صحابه کرامو مرسته کړي ده، د دې صفت کړي لکه قرآن کریم کې الله فرمایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. د دې خصلت دا و چې تر خپل ځانونه محتاج کسانو، اړمن کسانو ته ډیر کومک ورسره کوي. که څم خپل سخت مجبورول خو خپل مجبوریت په ځای پرې شوی، د دې مجبوریت ته نظر کوي. نو خصوصا د مهاجرینو سره د انصارو چلن مثال خو په مدینه منوره کې واضح دی چې کله مهاجرین له مکې مکرمې څخه مدینه منورې ته ولاړل، انصارو صحابه کرام خپل باغونه ورسره نیمه کړل، په خپلو کورونو کې ځای ورکړي، د مواخات زندگی ورسره کول. او د انصارو صحابه کرامو چلن داسې و چې بالکل د ځان لپاره یو جهاد بلی. نو مطلب دا چې د اسلام له نظر څخه د اړمنو کسانو خصوصا د مهاجرینو او هغه ورونه چې هغه په وطن کې سرنوشت معلوم نه دی او نه دلته د مینې ځای لري، نه د یو کاروبار درکې لګیږي، نو اجر او ثواب بالکل د دې سره صدقه قرباني کول، که فزیکی صدقه وي یعنی کومک ورسره وسی پکړی کی، که مالی وي، که یو سیابو ځای ورکول سي، دا ټول د جهاد سره بالکل برابر دي. او دا مسؤلیت یوازې زموږ نه بلکې د دولت او د عامو خلکو د ټولو دی چې د خپلو قدرمنو ورونو چې زموږ د ملک د یو وخت د یو ظالم جابر کافر په سبب باندې زموږ د ملک څخه تللي ول، مهاجر ول، او د دوی هجرت الله د دې سبب وګرځوي چې ملک مو د سرو کفارو سره اشغال خلاص سو. لازما دا زموږ د ټولو افغانانو دنده د اسلامي او دیني او اخلاقی وجیبه مو ده چې باید د دوی سره مرسته وکړو. ځینې خلک به دا بهانه کوي مولوي صاحب چې خپل اقتصادي ستونزې لرو نو له کډوالو سره به څه ډول مرسته وکړو، دا بهانه کېدای شي؟ اصلا خو دغه بهانه زما په نظر ټول هغه خلک چې د قرآن او د حدیث سره کلک شناختي اړیکې نه لري، معلومات نه لري. متاسفانه چې زموږ په ملک یو غټه بلوا ده چې د قرآن ترجمه او د حدیث اوریدل دا تنها د عالم یا د سپینږیري یا د سپینسري کار بولو. عام خلک ملدي شي سره ډیر ناشنا دي. که یو سړی واقعا د قرآن ترجمه چا کړي او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث اوریدلي، د دې پوښتنې جواب 100% کې شوی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل وسه پورې مکلف دی. یعنی دا نه د ضرور چې یو سړی نو خپل په اقتصادي لحاظ باندې ډیر کمزوري دی، به د چا سره کومک نه کوي، نه، د خپل وس مطابق. او الله پاک دلته هر انسان تر خپل وس پورې مکلف شو دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا النار ولو بشق التمر. پیغمبر اسلام فرمایي ځان د جهنم له اور خلاص کی په هغه صدقه ولو که د خرما نیمه حصہ دی په واسه باندې کیږي. اوس دا حدیث علماء کرام تنها د روزي په فضیلت کې بیانوي، نه، دا حدیث مسلمانانو ته عمومي د همدردی په باره کې راغلی، عام حدیث دی، بالکل نه خاص نه دی تر ځای پري. د مسلمان د اړتیا په وخت کې نور د هیڅ په واسه نه کیږي، بس تنها د سره د نیمه خرما اندازه قدر مرسته کول بالکل د اخروی اجر لري. او الله جل جلاله امکان دی ولري چې د انصارو څخه چې دلته دی خدای دې نه کوي چې د سینې چې د دوی ازموینه اخلي، او خدای نه کړه داسې وخت رانسي چې بیا مهاجرو صحابه کرام ته، مهاجرو وطندارانو ته موږ احتیاج سو. نو مطلب دا چې مرسته کول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. زه خو وایم چې د مهاجرو صحابه کرام د مهاجرو وطندارانو زما د صحابه کرام په خپل باندې ډېر بخښنه غواړم، د مهاجرو وطندارانو راستنیدل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی د یو مسلمان
چې هغه محتاج وي، په مرسته کې سي، په کومک کې سي، دا د لپاره خپل هم ګټه ده. دغه شی چې موږ وایو چې زما څه په وسه نه کېږي زه به څه وکړم، نه، دا د آخرت ګټه ده. نبي کریم علیه السلام فرمایي که کوم مسلمان د بل مسلمان سره د احتیاج په وخت کې کومک وکړي، انشاءالله وروسته به راسي، که په خوله وي، که په لاس وي، که په هر قسم کومک باندې وي، پیغمبر اسلام فرمایي الله به د دغه انسان په مرسته او کومک کوي. مطلب دا که چا د دغه مهاجرینو ورونو سره کومک وکړي نو لازما به الله د په مال کې برکات اچي، الله به د په اولاد کې برکات اچي، په ژوند کې به برکات اچي. نو دا هیڅ بهانه نشي کېدلی. نبی کریم علیه السلام موږ ته مثال ښکاره راکړی دی چې نیمه خورما خو د مسلمان د همدردۍ په وسه کېږي او نیمه خورما د هر چا په وسه کېږي. زما په نظر دغه زموږ ځوانان چې بې ځایه پیسې مصرفوي په ودونو کې، په تشپیشانۍ کې، په ټکانو کې، یا په اصطلاح په بعضې ودونو کې په موټرو ګلپوشه کول باندې که دغه پیسې راټولې سي او د دې مهاجرینو ورونو دپاره اختصاص سي، دا بالکل هغه مرسته ده چې جهاد فی سبیل الله بشمیرل کېږي. ډېره زیاته مننه کوو مولوي صاحب کور مودان. مولوي صاحب محترم، دا کورنۍ به څومره وخت په دې موقتي پنډغالو کې تېروي؟ اصولا چې باید څومره اندازه یا څومره وخت دوی تیر کړي، تر 2 ساعته پورې خو اصولا دوی باید هلته وي. خو دا نه معنی چې دا 2 ساعته به دا زموږ مهاجر وروڼه خامخا په دا پنډغالي کې یا په دې کیمپ کې تېروي. خو چې کله د تثبیت لپاره به هلته تېروي دا وخت موږ الحمدلله موږ یو دا زموږ بارډر چې دی یا زموږ سرحد یا پرزي کشه چې دغه مهاجر وروڼه پر راوړي، دا خوشبختانه چې موږ هلته ډېر ښه طریقه برابره ده. په نورو کیمپو کې چې زموږ معلوماتونه دي هغه لکه یا د تورخم ده یا د بولدک ده، هلته د خیمو ترتیب دی. خو موږ الحمدلله هلته ښه وتاکونه مجهز هغه هر څه برابر چې دلته یو غټ کلی دی د جمعه خان اکا په نامه یو کلی دی، هغه کلی ګرده خلک یې بار سوي دي، کورونه ګرده دغه ثابت پاتې دي، تخمینا ثابت دي. خو بای ځای چې څه دغه لري خرابتیا لري هغه هم کمیټې د خدماتو په اخته دي هغه جوړوي. نو کله چې مهاجر وروڼه تر ګیټ راواوړي دې خواته بیا دغه پنډغال یا د کیمپ ته راځي. په دې کیمپ کې چې کله هغه تثبیت وسو، کله چې ډیټابیس ته هغه د دوی نومان ثبت سول، پروسه خلاص سول، دستي امهاله هلته موټران دغه د ترانسپورټ د طریق ورته برابریږي، انتقال یې کېږي. هغه که په 15 ساعته کې وسو، که په 10 ساعته کې وسو، خو تر 2 ساعته پورې هلته میشتېدل د دوی هغه امکانات یې هر څه امکانات یې موجود دي چې هلته د خوراکي او د ایباتي او د اوبو هر څه خدمات هلته ورته کېږي تر 2 ساعته پورې. خو په دغه 2 ساعته کې چې په هر وخت کې د دوی هغه پروسه خلاص سوه، مراحل یې طی سوه، نو بیا ترانسپورټ کمیټه آماده ده چې هغه را انتقالي. ستاسو ادارې له دې کورنیو سره یوازې د خوراکي توکو مرسته کړې ده که د روغتیایي برخه کې هم ستاسو ټیمونو هلته خدمات وړاندې کړي دي؟ موږ سره میاشت هغه یو خیریه بنسټ دی چې هغه په هر نوع، په هر قسم، په هر دغه کې فعالیت لري. هغه په خدمات کې هم فعالیت لري، هغه په روزنه او تربیه کې هم فعالیت لري، هغه په حوادثو کې هم فعالیت لري، هغه د مهاجرو په خدماتو کې هم فعالیت لري. نو هلته دا 2 قسمه فعالیتونه چې شروع دي چې هغه د مهاجرو لاسنیوی دي، تر ځایه پورې را رسول دي، په کیمپ کې میشتېدل دي، او هلته زموږ مجهز 2 دانې کلینیکان ورته خلاصول دي چې یو فعلا په دغه کې موجود دی دلته په د کیمپ کې، او یو پرابل گیټ باندې موجود دی چې هلته خدمات کوي. دواړه زموږ مجهز ټیمونه هلته ډاکټران ورسره دي، قبیلهګانې خویندې ډاکټرانې ورسره دي، نور پرسونال ورسره دی، ښه مجهز هر څه په مجهز دي او دوای په کافي اندازه ورسره دي. همې خدمات صحیح خدمات هلته کېږي، همې نور خدمات چې کم دوی ضرورت ورته لري تر وخته پورې د انتقال ټول خدمات یې انشاءالله هلته موږ کوو. د انتقال په وخت کې خو به دوی په کوم ناروغیو نه اخته سوي ځکه لاره مسافه ډېره ده او دلته په جبر او زور ایستل سوي دي، طبیعي خبره تر ټینشن به هم لاندې او تر زور زیاتي به هم لاندې سوي، نو په کوم نوو ناروغیو خو به نه اخته سوي ځکه تاسو هلته ولاړاست په سیمو کې صحنه د نږدې ولیدل. واقعا موږ د نږدې څخه ټول تشخیص کړه، خو دا په دې معنا نه چې دوی ته نو په آینده وخت کې دا یا دوی بیا تر رواني په تکلیف باندې نه یاخته یا جوړ دي یا روغ دي، هغه موږ نسو تضمینولی. ولې چې دوی هلته زموږ سره د 15 ساعته 10 ساعته په اندازه میشت دي، یا هلته زموږ سره میلمانه را سره دي، بیا خو یې موږ د ترانسپورټ طریقه ورته برابرو چې بیا دوی را انتقالیږي. خو په دغه وخت کې داسې خاص یو ساري ناجوړي یا یو داسې مریضي چې هغه تشخیص شوي وي، نوې تشخیص شوي وي، داسې زموږ سره کوم معلومات نشته، نه کومه نوې مریضي تشخیص شوي. بله، ډېره مننه کو مولوي صاحب محترم. ستاسو په نظر د دغه کډوالو کورنیو سره څه ډول مرستې باید وسي؟ مننه قدرمن ورور، ډېره ښه پوښتنه دې وکړل. زما په نظر باندې که موږ قرآن ته سر ورښکاره کړو، الله پاک په قرآن کریم کې مطلق د انفاق فی سبیل الله ویلی دی. لفظ د انفاق یې راوړی، نه فقط تنها ډوډۍ یاده کړې ده، نه اوبه یادې کړې دي، نه د هغې زمانې سپرلي یادې کړې دي. نو دا معنا چې
مرستې هر قسم باید وسی، عاجله مرسته، مالی مرسته، تعلیمي مرسته او یا حرفوي مرسته، مختلفې مرستې دي. زما په نظر باندې په اول قدم کې لکه څنګه چې قدرمن رئیس صاحب ویل عاجله مرسته ضرور ده، یوازې سره میاشته یا دولت نه بلکې عاجله مرسته لکه خواړه، اوبه، خوږې اوبه، د چشنګ یا ډوډۍ، خامخا ماشومان به ورسره وي، هغه د ماشومانو د ضرورت شي، خیمې، کورونه، داسې شان لکه دوا، واکسین. موږ ولې دا یوازې د سرې میاشتې یا د دولت مسؤلیت وبولو؟ زه یو څو وخت مخکې تقریبا د صحت حامي شفاخانې ډاکټرانو سره وم، ورغلی وم هلته، څه خبرې مې ورسره وکړلې. نو زموږ والده له عمرې سره راغلې ول، یو بایسکل یې راوستلی و چې بیا باید دا وقف سي شفاخانې ته. نو ورته مې ویل چې تاسې دا یو کار وکړئ، دا جوکاف سره په امانګۍ چې موږ علما د منابرو د لارې څخه خلکو ته دا پوهاوی ورکړو چې وروره دا څو تر څو به دا صحت حامي شفاخانه موږ ته خارجان را چلوي. ولې زموږ په تجارانو کې دغه یو فکر نسته چې زه دا پیسې بې ځایه مصرفوم، یو 10 کارټنه ګولۍ رانیسم، یو 15 پاکټه ګولۍ رانیسم، یو 2 بوتله شربت رانیسم، یا یو 2 بایسکله رانیسم، ځکه موږ په ټول صحت حامي شفاخانه کې 20 نه 10 بایسکل هم جوړ نه لرو. نو مطلب دا چې اول هغه عاجله مرسته ده چې د هر چا مسؤلیت دی، که دوای، که واکسین، که اوبه، که ډوډۍ ده. دویم مالی مرسته ده، که د چا په وس وسي پیسې دي 200 روپۍ ورکړي انتخاب ته، الحمدلله امینین خلک ستا خپله سرې میاشتې رئیس صاحب سره د خپله داسې خلک سته چې ورته وایي دا زموږ نقدي کومک تر مهاجرینو پورې چې ډېر اړمنه کورنۍ ورته ورسوي، کنه خپل هم کولی شي چې یو چا ته یې ورکړي. او د دې ترڅنګ تعلیمي مرستې ته هغه خلک ډېر سخت ضرورت لري چې د هغو ماشومانو ته باید موقتي ښوونځي، که د دولت په وسه یا د مؤسساتو او کني عام خلک په خپلو مدارسو مکاتبو کې باید دغسې ماشومان چې راځي په سنټرونو کې چې واقعا مهاجرین ورونه د هغو ماشومان باید مفت سي، چې دا تعلیمي مرسته دا یو شی په وسه کېږي. هر مدرسه کې کېدلی شي چې 10 کوچنیان مفت درسونه ورته وایي، د حافظانو یا په اصطلاح د ماشومانو یا په سنټرونو کې. د دې ترڅنګ حرفوي یا مسلکي مرسته زموږ کسبکاران دي، که نجاران دي، که مستریان دي، که نور په اصطلاح خصوصا په دې بعضې طبي ځایونو کې شاګردان ته ضرورت وي په اسمالو دې دپاره زه وایم چې تمرکز باید پر دې وسي چې د مهاجرینو ورونو کشران، الوکان یا په اصطلاح د حرفت زده کړې دپاره داسې خلک باید استخدام سي چې دا د دوی مرسته ده چې مهاجرینو سره کوي. چینایانو کې یو متل دی، وایي مایان به چاته په خیرات کې نه ورکوي، د مایګري چل وروښیي. اصلا اسلام هم دا وایي چې د چا دپاره 100 روپۍ تر دې ورکول ښه دا دي چې د رزق لاره ورته برابره سي. نو مطلب دا چې مسلکي زده کړې باید زموږ مسلکي خلک یا حرفوي زده کړې لکه ما چې مخکې درته ویل کاسبکاران دي هغه باید وروښیي. د دې ترڅنګ رواني مرسته د کډوالو چونکې مورال باید لوړ وساتل سي، په دې خاطر چې د غمونو سره د سرمایې هلته په اصطلاح بندې پاته سولې، بلاک سولې، کورونه یې پاته سول، د کور سامانونه یې پاته سول، هلته تقریبا د 40-50 کاله زندګي یې خرابه سول. دلته یو داسې وطن ته راځي چې دوی انځور ډېر بد لیدلی دي، 40 کاله یې جنګونه لیدلي دي. زه وایم چې دوی ته باید داسې رواني مرسته ورسره وسي، نه یوازې تنها د ډاکټر صاحبانو بلکې د عامو خلکو سره چې تاسې دا ستاسې خپل کور دی، موږ ستاسې درسره یو، ډاډګیرنه باید ورکول سي. او ټولنیز ادغام چې باید مطلب دلته خلک ورسره ورسي، کښیني، دوی راولي، میلمستیا ورته وکړي، په اطلاع تسلیت ورته ورکړي، که نور نه دعا کول چې الله دوی ته صبر استقامت په دې سختۍ باندې ورکړي، ځکه د لوی ضایع سره مخ دي. بې له دې څخه چې دوی هلته شتمني پاته سوې ده، د دې ملک سره اوسېدل ورته ناشنا دي، ځکه ډېر داسې ورونه شته چې هغو د ملک په سترګو نه دي لیدلی، هلته پیدا سوي دي، هلته لویان سوي دي، هغو ته د ملک زندګي ډېره ګرانه ده. خلک داسې فکر کوي چې دا خلکو سره زندګي ګرانه ده، ځکه د افغانستان انځور خلکو ډېر بد لیدلی دی او انځور یې په نړۍ کې ډېر بد دی، که الحمدلله افغانستان د امن ملک دی، د امن هیواد دی، او خلک دا فکر کوي چې په افغانستان کې بیخي ډوډۍ نه پیدا کېږي، لوږه د فقر د غربت اوج ته رسېدلی دی. نو دغسې ستونزې دي چې د دې په سبب باندې هغه نور هم د تشویش سره دي د مهاجرین وروڼه. که په دې باندې پوه سي چې اوس مثلا د مهاجرین د پاکستان څخه یا د ایران څخه د دوبۍ په طرف باندې کوچي، ټول به خوشحاله وي. ولې خپل وطن ته خفه دي؟ دوی دا فکر کوي چې دلته کار او کسب نشته، خو نه الحمدلله که زموږ وطنداران وروڼه ورسره په مرسته کې سي، په کومک کې سي. زه دا وایم چې د دوی په سبب لکه څنګه چې ګاونډي ملکونو د دوی په سبب باندې چې مهاجر سول الله ورته روزي ورکړل، د دوی په سبب الله موږ ته هم روزي راکوي. باید نیت مخلاص وي، هر مسلک والا باید د خپل مسلک او استعداد مطابق د دوی سره د مرستې هوډ ولرو. بلې مولوي صاحب د خبرو په تایید پر سوشل میډیا مو ځینې وخت داسې تفسیري اورو یا داسې اورو چې نو مهاجرو ته یو ډول پیغام ورکوي چې تاسې به پلانکي الفاظ نه کاروئ. بالکل دا یو ډول د دوی پر وړاندې هم یو روحي شکنجه ده. بالکل دا شریعت هم نه خوښوي دا شی. بالکل یعنی که تاسې فکر وکړئ د مدینې تاریخ ته ولاړ سو، نبي کریم علیه السلام چې کله د خپل وطن تللی نو خو هغه د الله پیغمبر خو انسان خپل وطن ارمانو. کتابونو لیکلي دي چې کله دی مکې مکرمې څخه را روان سو، په دې غره ته راوختې، شاته ته چې کله وکتل مکې مکرمې ته سترګې د اوښکو ډکې سولې چې د فلارو نیکه وطنه که مشرکان
امریکانو نوې په تکلیف کړي ما به ته نوې پرېښي نو طبعا دی مغموم خو چې کله هلته ورځي د انصارو انجونې دا د کورنۍ څه داسې تربیه اخیستې ده چې درې راخیستې دي خوشحالۍ کوي چې موږ ته داسې پیغمبر راځي او صفتونه یې کوي دا موږ ته ښکاره یو انګېزه راکوي چې د مهاجر ورور دپاره راتګ باید ماشومان هم موږ داسې وروزو چې دوی په راتګ خوشحاله سي او مثبت فکر ورته ورکړي منفي فکر باید ورته ورنکړي ډېر زیاته مننه کوم مولوي صاحب که دا راته ووایاست چې تاسو د دغه کورنۍ لپاره څومره امکانات لرئ څومره امکانات په واک کې لري کورنۍ چې تاسو د پاکستان هیواد څخه په جبري ډول رایستل کېږي او ښه پوښتنه ده نو امکانات خو زموږ سره یو داسې دي چې هغه حالت اصرار دی په وخت کې د عاجل خدمات دي چې موږ یې اوس هم په اخته یو هغه عاجل خدمات پیښ وو هلته په کیم کې یو بیا زموږ دوامداره مرستې دي چې کله دوی میاشت سول دا خو د اسکاني موقت کیمپ دی چې دا اوس بیا هم دوی پکښې کې دي دلته بیا بل کمیټه ده چې هغه د اسکاني دائم کیمپ غړي دي چې هغه ترتیب ورته برابري د مځکې ترتیب ورته برابري سهولتونه ورته برابري د مینو ترتیب ورته برابري نو بیا چې کله دوی میاشت سول زموږ هغه دوامدارې مرستې لکه د تیر کال ته په کتو موږ تیر کال هم د مهاجرونو راغلي وو موږ څو واره دوامداره مرستې ورسره کړي دي خلک موږ ته راجلب کړي دي د مرکز سره مشورې کړي دي بیا خوراکي توکي غیر خوراکي توکي ژمني توکي دا راغلي دي دوی ته توزیع کړي دي نو دوامداره پلانونه هم لرو عاجل خدمات خو مو ساده شروع دي ملي تجاران عوام اوسیدونکو ستاسو سره یا ستاسو د ادارې سره څومره د مرستې ټټر وهلی دی تر څو د همدې بنسټ لخوا راغلو کډوالو سره مرستې وشي متاسفانه چې زه به دا دوې کټګورۍ ته وویشم زموږ ستاسې ملي تجاران یا زموږ ستاسې ولسونه چې څه په لاس کې لري د رهبرۍ په کچه به یا د ولایت د رهبرۍ په کچه بعضې ملي تجارانو چې هغه هم بیخي د ګوتو په شمېر دي یو څو کسانانو مرسته کړې ده موږ یې کورودانۍ وایو تشکري ځینې کو خو په خاص کار د سرې میاشتې سره دلته سرې میاشتې ټولنې سره چې سره میاشت سره ده دي چې هغه یو ټولنه ده چې دا ولاړه پر خارجي او پر داخلي ډونر باندې ده پر داخلي همکارانو پر داخلي مرستندویانو تجارانو باندې ده خو متاسفانه که تیر کالو که سږ کالو تر اوسه زموږ سره نه یو ملي تجار په دې بخش کې او نه زموږ ستاسې ولسونه داسې خاص د پام وړ مرسته نه ده کړې ډېره مننه کو مولوي صاحب محترم که دا راته ووایاست چې د کډوالو کورنۍ سره د مرستې د راټولېدو او له اسلامي امارت سره په دا برخه کې د علماو مسؤلیت څه دی ځکه د منبر غږ د نورو غږو په پرتله خورا اغېزناکه دی بالکل قدرمن همدرد صاحب د کډوالو او راستنېدونکو سره د مرستې برخه کې دولت علما مخور سپینږیري سیاسي شخصیتونه او علمي کدرونه ټول مسؤلیت لرو او دا یوازینی د انساني وجدان په خاطر نه بلکې دا زموږ یو شرعي دنده ده چې باید په دې ټولو کې ونډه واخلو دولت خو الحمدلله تر ډېره حد خپل مسؤلیتونه ادا کړي تقریبا چې پر ځان باندې تکلیفونه راوستلي دي خو بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او په هغه اطرافي سیمو کې د خپل وس مطابق ورته خیمې او په اصطلاح صحي مراکز ورته خلاص کړي دي او د شفاف مرستو سیستم الحمدلله جوړ الحمدلله باید هم دولت نور تمرکز باندې وکړي چې مرستې باید شفافي تقسیم سي دا خو بالکل دولت الحمدلله ارڅ کړي د علماو مسؤلیتونه زما په نظر باندې دا دي چې د منبر له لارې څخه خلکو ته د کډوالو حقوق بیان کړي لکه الحمدلله ما تقریبا 2 جمعې مخکې خپل د موضوع منبر باندې بیان کړی دی چې د علماو مسؤلیت یا د خلکو مسؤلیت څه شي دی نو علما باید خلکو ته په هوی ورکړي چې په اصطلاح زکات سرسایه صدقه هر څه چې په کوم نامه چې په اسلامي دین کې موږ به کومه صدقه لرو یا د زکات په نامه یا د عشر په نامه دا ټول باید خلکو ته داسې یو فکر ورکړو چې د دې اولینی مستحقین د مهاجرین ورونه دي که خپل زکات وشو که خپل په اصطلاح یو صدقه کوو هر څه چې کوو په دې خاطر باندې زموږ خلک بعضې داسې دي چې د زکات دپاره فقط د روژې میاشت انتخاب کړی ده الحمدلله موږ ته شریعت په دې کې وسعت کړی دی سړی کولی شي چې د روان 10 کاله زکات اوس ورکړي اوس دلته تلزم دی ډېر وینې مهاجرین دا یو پروسه ده ترې وخته به الله به د بحراني حالت ودروي د اضطراري حالت به الله ختم کړي اوس ضرورت ته خلکو دی سړی کولی شي شریعت جواز نه بلکې اولاد ده چې په داسې وخت کې سړی د روان 10 کاله د خپل سرمایې زکات وباسي د خلکو سره مرسته وکړي د دغې سرمایې په اندازه باندې 10 کاله زکات څخه خلاص شي ګورئ الله پاک موږ سره په دین کې ډېر وسعت کړی دی نو زما په نظر کې علما کرام چې دا د دوی یوازینۍ دنده ده د دوی مسؤلیت دا دی چې خلکو ته پوهاوی ورکړي که ستاسې د زکات په نامه سره یې نه پیدا کوي مطلب د روان کال زکات وباسي په اصطلاح یا صدقې وکړي ورته د مهاجرونو دا پر تاسې باندې حق دی او دې ترڅنګ خلکو ته د صبر اتحاد ایثار اخوت او تقوا او د دې شانو باید تلقین ورته ورکړي او دا د دوی دیني مسؤلیت وبولي د سیاسي شخصیتونو زما په نظر د دوی هم مسؤلیت شته چې دوی باید د خلکو د ستونزو د حل لپاره د دولت او د دې مهاجرینو ترمنځ ځان یو پل جوړ کړي
اواز ځکه موږ الحمدلله که څنګه موږ مشران هر ستونزې ته خپل رسیدګي کوي، خو بیا انسان دی وسیو سړی کله د مهاجرینو وزیر یو کس دی، هغه کله کولای شي د ټول افغانستان مهاجرین د کور په کور باندې وګرځي. څو اشخاص ټاکلي دي هغه خپل په وظیفه باندې مصروف دي. دا د سیاسيونو زما په نظر باندې د دوی یو دنده ده چې صحیح اواز ځان پل جوړ کړي او د مهاجرینو تر دولت پورې ورسوي. او د دې ترڅنګ علمي کادرونه پوهان لکه د پوهنتون استادان دا باید د خپل تحقیقي مطالعاتو د لارې څخه د کډوالو ستونزې ته سیاسي حل لاره کړي چې مثلا څنګه کولای شو د اشار د څومره خلکو ظرفیت لري، څنګه باید د خلک تقسیم سي، مشورې دولت ته ورکړي. نو زما په نظر دا یوازې د علماو نه بلکې زموږ د ټولنې د هر دانا قشر دا یو مسؤلیت دی. نو هدف ته په ټوله کې ټول ملت باید کډوال یوازې د یو قوم یا د قشر ستونزه ونه ګڼي، بلکې د یو اسلامي انساني او ملي فریضې لمخې څخه دا باید د خپل ځان یو ستونزه وبولي او د دوی سره په دې ستونزه حل کولو کې شرکت وکړي. مولوي صاحب ځینې حرفوي ګدایګر یا فکرګر سته چې بیا ګرځي د کډوالو په نامه مرستې غواړي، دغه څومره د پروسه د خنډ سره مخ کولای شي او په دې برخه کې د مخنیوي مسؤلیت چا دی؟ بالکل هو دا مسؤلیت زه خو وایم چې یوازې د دولت هم نه دی، ځکه دولت خو پټ نه ویني. که څوک معلومات ولري له قراینو څخه اول باید د خلکو کلک تفکیک وشي. رښتیا هم چې دا یو جدي ستونزه ده، ځکه فقر متاسفانه چې په افغانستان کې اوس یو حرفت ګرځېدلی دی او دا یو داسې کار دی چې زموږ په عربي اصطلاح باندې یو فقر لا انتهي په افغانانو کې دی. هر سړی اوس هم که د موسسې نوم غږ وسي په کلي کې به د کلي مشر هم ورته رواني دا فکر به نه ورسره چې مهاجرین ستړي سه دیم خوا به دی که یو عالم دا نومونه لیکي د عالم څخه خوا به دی چې زه دې ولې په مرسته کې نه یم لیکلی. نو یو خو غټه ستونزه دا ده چې دا زموږ فقر یعنی نه خلاصېدونکی د ټولو خلکو دی او دغه که سړی په زړه فقیر وي، نبی کریم علیه السلام فرمایي که د یوې ویالې د زرو وبهیږي د درېیمې په تلاش کې وي او په دې تلاش کې به مري، زړه به یې غني نسي. غنا اصلي د زړه غنا ده. زما په نظر چې دغه چې د خپل سرای لري یا د کرایې په سرای کې ژوند یې سم دی، دې خلکو ته متوصیه خو اول دا ده چې دوی باید نور له دغه کار څخه لاس واخلي تر څو مستحقینو کسانو ته د مرسته ورسیږي. د دې ترڅنګ که څوک حرفوي سوالګر دي، دولت دې کوشش وکړي چې د دوی ادرس مشخص سي او خدای دې وکړي چې دوی ته یو سزا کښېږدي تر څو دغه کار څخه لاس واخلي، ځکه د دې تاثیر پر اولاد باندې لویږي. نو په دې کې هم زما په نظر باندې په ټولنه کې چې څومره خلک ګرځو د ټولو مسؤلیت دا دی چې دولت ته داسې خلک ور مشخص کو تر څو حرفوي سوالګر باید له جامعې څخه ورک سي او دا واقعا یو ستونزه ده. بله ډېره زیاته مننه کو. مولوي صاحب محترم، بهرني مرستندوی بنسټونه له راغلو کډوالو سره د مرستې په برخه کې همغږي پلانونه ستاسو سره لري؟ او یقینا زموږ سره ښه پلانونه لري او مخکې مو عملي کړي او پلي کړي هم دي. زموږ سره نړیوال فدراسیون یا فدریشن په اصطلاح زموږ سره سور صلیب او زموږ سره دغه رقم د قطر سره میاشت، زموږ سره د ترکیه سره میاشت، زموږ سره ډي آر سی، زموږ سره ان آر سی، دا زموږ سره خپل فعالیتونه شریکي او زموږ سره همکاري کوي. دا اوس په حال چې موږ کوم خدمات ترته صحیح خدمات پر مخ باندې بیايو د باج ډونران د خوا څخه پر مخ بیول کیږي، همکاري کیږي چې موږ یلته فعالیت پر مخ یې موږ بیايو. نو موږ ښه فعاله مشورې سره لرو او دغه رقم دغه زموږ په ملک یا زموږ په ولایت کې خو په خصوصا په ټول هیواد کې زموږ سره د سرې میاشت سره بعضي خارجي ډونران سته چې زموږ سره همکاري کوي. او بل ستاسو ګرځنده روغتیايي ټیمونه بوس هم په سرحدي سیمو کې د کډوالو کورنیو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کېدو په هدف ستا یې دلته ګرځي که نه؟ یا اوس خو ګرځي نه، اوس موږ دوه هغه په اصطلاح هیل کمپونه ورته وایو چې دواړه میشت دي، یو په یوه ګیټ کې بل په بل ګیټ کې، چې دا یو کیمپ دی، په دا کیمپ کې میشت دی، یو په د ګیټ کې دلته چې کلی دی وطن دی علاقه ده ډیره منطقه ده. نو هغه خلکو ته خدمات کوي. کچيري پر دې گیټ باندې کم خلک راوړي یا د روزانه چې کم مرور پر کیږي هغه کې کم مریض پیدا شي هم زموږ دغه ټیم ته مراجعه کوي او خپل د بل گیټ چې مهاجر پر راوړي په دې کې زموږ ټیم حالت آماده دي چې کم چاته ضرورت وي په گیټ کې هغه مراجعه کوي. کلینیک ته الته هر څه صحیح خدمات کوي. یعنی کچيري خدای نه کړه کډوال په ناروغي اخته کیږي یا په جلو ناروغیو باندې الته ستاسو لاسرسي ورته شونې دي؟ او بيخي کډوال چې دی هغه پر دغه گیټ راوړي چې کیم ته راځي بیا د کیم څخه انتقالیږي. نو الته زموږ صحیح خدمات ډیر فعال دي. یو داسې قسم نشته چې هغه کله وغواړي چې مراجعه وکړي چې الته د خدمات صحیح خدمات ونسي. ډیر زیاته مننه کو. مولوي صاحب محترم، د خبرونې ورستي برخه ده د شکایتونو ستا چې د کډوالو د راتلو سره سم د هستوګین د کورونو کرایه لوړ شوې دي، یعنی خلک د کډوالو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي او دا څه ډول عمل بولي او پر وړاندې مسؤلیت څه دی؟ قدرمن همدرد صاحب خبره داسې ده چې تنها د کورونو کرایه نه
چې د 0% څخه 40% ته یا 50% ته لوړې شوي دي، خصوصا په داسې مرکزی ولایتونو کې لکه کابل، هرات، مزار، په داسې مرکزی ولایتونو کې چې متاسفانه دا یو ستونزه ده چې زموږ مهاجرونه دې ته مجبوریږي چې هغه ښارونه پرېږدي او په اطرافي منطقو کې یو بې سرنوشته بې تعلیمه ژوند وکړي چې دا په مابعد کې زموږ د ملک دپاره یو ستونزه دی، بحراني حالت رامنځته کوي. نو اصلا یوازې د کورو کرایه نه، که وګورو ماته معلومات شته د موټرونو کرایې، د لارۍ کرایې هم لوړې شوي دي، د کورو کرایې هم لوړې شوي دي، د دکانو کرایې هم لوړې شوي دي. یعنې که نقلیه وسایط دي، که په اصطلاح بعضې تجارتي ځایونه دي لکه دکانونه، ان تر دې چې اوس خلک یو قسم خوشحالي ښیي دې ته د بزنس لپاره بالکل د بزنس موخه بولي. داسې موږ اورو چې والا سړی نه رانیسي، ماجر روان دي، بیا به یو په څو چنده ګران سي او سړی نه د کرایې دپاره آماده کوي چې بیا په ګرانه باندې ورکړي، او موټروانان دي دې ته خوشحاله دي چې کډې را روانې دي او کاروبار دی. دا اصلا کې دا ټول زما په نظر باندې ظلم دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه. دغسې ظلم کول په مهاجرینو ورونو باندې دا په ورځ د قیامت تاریکۍ دي، دا خپل ځان په تیارو کې غورځول دي، ابدي دنیا خرابول دي. نو زما د قدرمنو جایداد د مالکینو څخه، خصوصا د راهنمایانو والا څخه چې دوی په دې کې ډېره غټه ونډه لري، چې راهنمایان والا قصدن خلک دې ته تشویقوي د خپلو څو روپو دپاره چې کور باید ګران ورکړي. داسې لا مشوره ورکوي چې شورا وایم مهاجر روان دي، دا کور چې په 10,000 ځي په 15,000 زه په کرایه درته ورکوم، په 20,000 ورکوم. چې دا په حقیقت کې هغه د سرای مالک ته یو بده انګیزه ده. هغه ته چې الله سرای ورکړی دی، که داسې دا د رهنما او مالک ورته وایي چې د دې شکریه پکار ده، د بحراني حالات دي تل بنی دا سرای چې الله درکړی تا ته او بل سړی بې صرفانه دی دا په 15,000 کرایه ورک. نو که یو عام سړی لکه رهنما والا داسې کس یو د سرای مالک ته دا خبر وکړي، شاید ډېر تاثیر ولري. نو زما په نظر باندې موټروانان هم چنان داسې دي، دا اصلا کې د خپل ځان سره ظلم دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یحتکر الا الخاطئ، ګرانۍ ته جنس وهل دا بل سړی دا کار نه کوي مګر چې سخت ګناهګار نه وي. هغه سړی به دا کار کوي چې یو شی قصدن ګرانۍ ته وي او د مسلمانانو له مجبوریت څخه استفاده کوي، دا فقط هغه سړی کوي چې هغه سخت ګناهګار وي. نو زه چې ولې موږ قصدن د ځان دپاره د ګناه نښې پیدا کوو په ځان کې، قصدن ځان ګناهګاره کوو، نو اصلا دا یو عظیمه ګناه ده، اسلام دا منع کړې ده. او نبی کریم علیه السلام د دې تلقین ورکړی چې تاسو یو د بل سره همدردي وکړئ، خصوصا د سختۍ په وخت کې د مسلمانانو د مجبوریت باید استفاده ونشي. او نبی کریم علیه السلام د بار مشته د دې تایید کړی دی. نو مطلب می دا دی چې یوازې کرایه والا نه، نقلیه وسایط والا، که ټکسي وانان دي، که موټروانان دي، که هغه هوټلان والا دي چې مهاجرینو ته شپې ورکوي، او یا مثال دکانداران دي، د ټولو مسؤلیت دا دی چې دغه ظلم که یوه روپۍ دی د عام حالت څخه دی بازار لوړوي، چې مهاجر دي د یو شي مطالبه زیاته سول دی لوړوي، دا ظلم دی. او دا ظلم نبی کریم اسلام فرمایي د دې بدله به دی په ورځ د قیامت ویني، په دې دنیا به هم الله د سزا ورکوي چې د باندې به داسې احتیاج راولي. او دا ښکاره که د یو چا په زړه کې دا راګرځېدل چې مهاجرین راځي، د سرای مطالبه زیاته ده زه باید ګران کم، یا د دکان مطالبه زیاته زه باید ګران کم، یا د موټر نقلیه وسایطو مطالبه زیاته ده زه باید ګران کم، که د چا په زړه کې دا تشویش او تلوسه دا سړی په دې باندې پوه چې زړه مې پاک نه دی، ځکه نبي کریم اسلام فرمایي لا یحتکر الا الخاطئ، ګرانۍ ته به شی قصدن څوک نه وي چې په خوشحاله کېږي مګر هغه سړی چې ګناهګار وي، خصوصا داسې شی چې د مسلمانانو مجبوریت ورته لکه کور چې د یو ضرورت حوایج اصلي وکړي راځي، یعنی که کور سړی ولري پر سړی زکات نه کېږي، دا د حوایج اصلي څخه دی، ډوډۍ هم چنان داسې ده. نو زما په نظر باندې دا مسؤلیت تنها د حکومت نه دی، دا تنها مسؤلیت د علما هم نشي په ځای کولای. اوس یو بده بلا دا ده چې عالم خلکو ته د همدردۍ خبرې کوي، خلک دا فکر کوي چې دا د دولت نمایندګي کوي. د نظامونو سره وخت په وخت باندې ملت لري پاتې سوی دی، هر نظام ته اوس د کرکې په سترګه ګوري. که یو عالم د قرآن او حدیث خبر ورته کوي د فکر کوي دا د نظام ترجماني کوي، کني هر عالم چې څه وایي هغه د قرآن او حدیث څخه وایي. نو زما په نظر ونډه په دې کې د راهنمایانو والا، د عامو خلکو، د پوهانو، د ټولو دا ده چې دوی باید د ځان سره فکر وکړي چې دغه حالت چې پر دوی باندې راغلی د الله پر موږ هم راوستی سي، او موږ تیر کړي د حالت په خپل وطن کې، په خپل کور کې. زه سړی په خپل وطن کې ما سرای نسو پیدا کولی، التم داسې و چې د بولانه څخه تر د بازار پر یو موټر په هغه وخت موږ سره په 15,000 افغانۍ راتلی، کنې سره د دې چې 4 کیلومتره لار ده. هغه وخت مسلمانانو څخه دغسې د مجبوریت څخه استفاده ول. زه چې دغه شان باید تقرار نشي، چې خدای نه کړه الله راته په قهر نشي. اوس هم موږ افغانان ځکه ډیر سخت خطا یو چې موږ د الله عذاب الته عذاب بولو چې د اسمانه ډبرې راووري، او بیا بلم طبيب پیښ ورته وای هلته بیا عذاب بولو چې د اسمانه ویلانم وسی چې د ازما عذاب در باندې نازل. پسترګو ووینم، پسترګو د سي د اسمانه عذاب اذان پس اوس تر موږ خدای نه کړه الله دې مونږ کې چې تر بعضی قومونو د بنی اسرائیل هم بدترین سوي عذابونه د دې چې د مځکې ذخیره را باندې وچ سولې، اسمانو دروازې را باندې وتړل سولې، ورس په ورس خلک د خپل کارونو څخه شکایت کوي. د دې وجه دا چې د الله په عذاب مخته یو. ډېر مننه مولوي صاحب. خو مدان د خبرونې وخت هم دومره ورسته کې مولوي صاحب فضل تاسو پیغام او بیا بنو دا اوریدونکو سره مخه شکو. خیر وسی. نو زه پیغام دا دی ام ولسونو ته په خاص کار مهاجرینو ورونو ته
ولسونو ته پیغام دا دی چې لکه سره کم چې جناب مولوي صاحب کوم خبرې وکړي باید داسې همدردي ولري زموږ د دې مهاجر وروڼو سره. دا پر موږ باندې ډېر زیات حق لري د شریعت نگاه. نو ولسونه باید نهایي کوشش وکړي چې د خپل د مهاجرو حق ادا کړي. او د مهاجر وروڼو څخه هم غوښتنه دا ده، دا ورته پیغام دی چې په پاکستان کې نو دوی ته چا مرستې ورکولې، هلته کوم ډونران وه، هلته کوم خدمات دوی ته کېدل، خپل د لاس په ګټه یا خپل د فعالیتو یا د خپل صنعت په خاطر دوی خپل چارې پر مخ بیولې. دلته دې هم دغسې نه کښېني، داسې د بل دا مرستې دایمي نه دي، دا موقتي دي. نو دوی د لاس په کار سي، د خپل هیوادوالو سره دي وژه پر وژه ودرېږي، خپل روزګار دې برابر کړي په خپل ملک کې، لکه نور هیوادوال چې خپل روزګار پر مخ بیایي دوی دې هم خپل روزګار ته ادامه ورکړي. د دوی څخه دا غوښتنه ده، دا مو هیله او تمنا ورزوي. ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، د ونې بحث خپرونې ته بیل سوی وخت همدومره و چې د کډوالو کورنۍ سره د مرستو او د دوی د ملاتړ په تړاو سره په خپرونه کې د هلمند د سرې میاشتې رئیس مولوي فضل محمد فضلي او جهید دیني عالم او د پوهنتون استاد مولوي عبدالقیوم ذاکر صاحب را سره مېلمانه وه. له تاسو دواړو مېلمنو څخه مننه.